دا هر یو کار سوري مکوئ. زمونږ ایمان هم سوري ګرځېدلی دی، زمونږ عمل هم سوري ګرځېدلی دی، زمونږ اخلاص هم سوري ګرځېدلی دی. حقیقي ایمان باندې ځان مشرف کوي او کوشش وکړي او ګامزن شي، قدمونه پورته کوي، دا عزم او ارادي وکړي چې زه دا کمزوري ایمان قوي کول غواړم. په څه به قوي کېږي؟ سره علماو سره مشورې وکړي، صلحا او معیت وکړي. که سوري ایمان دې د ځان سره یوړه، سوري جنت به درکولی شي. که حقیقي ایمان دې ځان سره یوړه، حقیقي جنت به درکول شي. بیا هلته د حقیقي او د سوري جنت دومره لوی فرق دی لکه څومره فرق چې د بنګلې او د تصویر دی. یو قیمتي بنګلې نه تصویر وباسه، که دا بنګله د 2 کروڑ روپیو نو تصویر د 10 روپیو. دومره فرق لري. دا چې خاصو عبادو ته او کاملو ایمان والو ته جنت کې نعمتونه دي، نو الہ د هغې متعلق څه فرمایي او احادیثو کې څه راځي چې دوی ته الہ تیار کړي دي، د دوی د سترګو یخوالی به یې ورباندې، ما لا عین رعت چې سترګو کتلی نه دي، ولا اذن سمعت غوږونه اورېدلي نه دي، ولا خطر علی قلب بشر او د یو بشر په زړه د هغې سوچ او خیال هم تېر شوی نه دی. نو دا حوري یادوي، حوري خو نه یادوي، حوري خو تا واورېدي، غوږونو دې واورېدي. دا غلمان یادوي، غلمان خو تا د ملا صاحب نه بار بار اورېدلي دي. نو څنګه وایي چې څه نعمتونه دي چې غوږ نه دي اورېدلي، سترګو نه دي لیدلي؟ مڼه یادوي، مڼه خو ستا سترګو لیدلې ده. بنګله یادوي، باغ یادوي، دا خو دې لیدلي په سترګو باندې. دا څه نعمتونه چې ذکر دي دا هغه عامو مؤمنینو ته میلاویږي. کم چې خاص مؤمنین دي، کامل ایمان خاوندان دي، بیریا عمل خاوندان دي، د اخلاص د مرتبه خاوندان دي، صدیقین دي، انبیاء دي علیهم السلام، شهدا او خاص اشخاص دي، هغې د پاره څه نور څیزونه دي الہ د هغې مذاکره هم لا نه ده کړې. بس دومره یې ویلي دي چې غوږ نه دي اورېدلي، هغه دومره یې ویلي سترګې نه دي لیدلي، دومره یې ویلي چې د یو بشر په زړه کې لا خیال سوچ هم نه دی تېر شوی، داسې څیزونه مې ورته تیار کړي دي. نو د هغه نعمتونو طالبین شئ، د کامل ایمان شایقین شئ، اعمال الحمدلله صالحه کوئ، ښه عمل کوئ، خو د ریا نه یې خالي کوئ. دا زړه نه چې ګیر چاپېره دا بېکاره مرضونه تو دي، د دې مرضونو نه د ځان د خلاصي کوشش وکئ، ګامزن شئ. زمونږ عوام او خواص ټول عمر د غیر په صفت باندې نازیږو، او هغه ناوي چې په خپله ښایسته نه وي، څوک به یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. رحمان بابا څومره کمالي خبره کړې ده. نه دې څوک په پلار ونازیږي، او نه دې مرید په پیر ونازیږي، او نه دې شاګرد په استاد ونازیږي، او نه دې مقلد په امام د مذهب ونازیږي، او نه دې سلسلې صاحب په امام د طریقت ونازیږي. خون خدا کوي چې پلار په زوی ونازیږي، پلار د زوی د وجې نه عزتمن شي، د پلار سترګې د زوی د وجې نه اوچتې شي، او خون خدا کوي چې د مرید په پیر ونه نازیږي بلکې پیر په مرید ونازیږي. مرزا جان جانان مظهر رحمت الله تعالی علیه د نقشبندي سلسلې یو لوی شیخ و، د امام ربانی رحمه الله د سلسلې فیضو ته رسېدلی و. قاضي ثناء الله پانی پتی رحمه الله د مرید او تفسیر مظهری لیکلی دی، لوی عالم و. هغه به مریدانو ته ویل، د مریدانو شوق به یې زیاته و چې ما نه ورځ د قیامت کې زما خالق تپوس وکړي چې مرزا جان جانان مظهر تا ته مې طریقت او علم دواړه درکړي وو، خدمت د دین دې کړی و، ما ته د انسانانو کې تحفه سره وړې ده. نو زه به ورته مریدانو کې قاضي ثناء الله پانی پتی پیش کم چې ما داسې داسې علما تربیه کړي دي. دا خوند کوي چې پیر په مرید ونازیږي، ورځ د قیامت کې مرید خدای ته پیش کړي چې الله ما داسې مرید تربیه کړی و. نو دا رحمان بابا د شعر دغه مقصد دی چې هغه ناوي چې په خپله ښایسته نه وي، څوک به یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. مور او نیا پلار او پیر او امام دی، هغې په ښایست مه نازیږئ، خپل ښایست ځان کې پیدا کوئ. دنیا کې هېڅ څوک هم داسې نه دی شوي چې په یو جنۍ جرګه کړې وي، د هغې مور ښایسته وي، د هغې نیا ښایسته وي، او دا جنۍ توره ګونګوټه بدرنګه وي او د هغې په ښایست یې دا کړي وي. دا چا کړي دي؟ او که چا کړي ډېر کم عقل وي. د
رحمان بابا دغه مقصد دی چې ځان خیسته کوي د بل صفت بس کوي او کزانم خیسته کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مناقب شپه ورځ بیانوا خداغه په قدم پسې مزه داغه لار مخ پلوانو په دې به تخلاصيږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفاتونه شپه ورځ کوا داغه مذهب پسې مزه نو په دې به تخلاصيږي نه هغه مشخاص او انبیا نو معصوم نو عام د مور نه پیدا ماشومان غټ شو لیکن دا وخت قیمتي کا د کامل ایمان کوشش وکا د عمل صالح کوشش وکا د اخلاص د مرتبه د حصول کوشش وکا د یو بل پیر پلاس کې لاس د بیعت ورکا خدای تعالی ته څنګه اشخاص جوړ کړه چې نن نر او خزي د هغه صفاتونه کوي خیرات کوي فاتحه ولې په ثواب